په دغه ویډیو کې را سره هغه هیوادونه وګورئ چې خلک یې مختلفو خدایانو ته عبادت کوي. America, Jesus Christ. Greece, Zeus. Japan, Amaterasu. Argentina, Sun God. Saudi Arabia, Allah. Indian, Shiva. Russia, Velas. تاسو ولیدل چې یوازې اسلام سپېڅلی دین و چې د الله تعالی لپاره موږ مجسمه نه لرله، نور د ټول دینونه چې د خپل خدایانو لپاره یو مشخصه ځانګړې مجسمه لري او بیا ورته عبادت کوي. نو الحمدلله دا یوازې اسلام دی چې موږ د الله تعالی لپاره مجسمه نه لرو، فقط د هغې شتون باندې باور لرو. الحمدلله چې موږ ته الله تعالی دغه سپېڅلی دین راکړی.